بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخون کې څښتن تعالی په سپیشلی نامه چې انسان پیدا او د زده کړې ورتیا یې ور په برخه کړه. نن ورځ موږ انټروډکشن ټو اناټومي باندې بس کوو یا د اناټومي په معرفي باندې. موږ ولې اناټومي وایو؟ ځکه چې موږ چې کله نور طبي مضامین مطالعه کوو نو بیا د مشکل سره مواجه کیږو. ترڅو موږ اناټومي نه زده د مشکل سره مواجه کیږو. مثال په ډول موږ چې کله پاتولوژي وایو یا هیستولوژي وایو نو پاره کې چې موږ د یو ناحیه د یو عضوي موقعیت معلوم نکو، د یو عضوي هغه اصلي ځای چې کوم دی هغه موږ معلوم نکو، نو موږ نشو کولای چې دا غي تشخیص وکړو. صحیح ده؟ د اناټومي په زیاتره کتابونو کې داسې تعریف راغلی دی چې اناټومي هغه علم دی چې د انسان د بدن، البته موږ هیومن اناټومي باندې نن غږیږو. هیومن اناټومي چې کومه ده په زیاتره کتابونو کې داسې تعریف راغلی دی چې هیومن اناټومي یا انساني اناټومي هغه اناټومي ده چې د انسان د بدن دغه عضو چې کوم دی، اجزاوې چې کوم دی دا مطالعه کوي. صحیح ده؟ لازم موږ اول اناټومي باندې بس کوو. اناټومي کلمه چې ده په خپله اناټومي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې یو ته انا او بل ته ټومي، چې انا په معنا د جدا کولو او ټومي په معنا د غوڅولو راغلی ده. صحیح ده؟ اناټومي چې د دوه کلمو څخه اخیستل شوی چې یو په معنا د یو انا یو ټومي. انا په معنا د جدا کولو او ټومي په معنا د غوڅولو. اناټومي په خپل د لاتینی کلمې ټومینین څخه اخیستل شوی. د دې کلمې ریښه چې کومه ده د اناټومي کلمې ریښه چې کومه ده ټومینین ده. صحیح ده؟ چې په دې کې موږ هغه ساختمانونه مطالعه کوو کوم چې په مایکروسکوپیک دي. کوم چې ماکروسکوپیک دي یا ګراس دي. صحیح ده؟ هغه دي چې په سترګو لیدل کیږي، یعنی مایکروسکوپ ته پکې ضرورت نشته. مایکروسکوپ ته په دې کې څه شي ضرورت نشته. صحیح ده؟ چې په سترګو باندې لیدل کیږي. بیا هغه ساختمانونه چې په سترګو نه لیدل کیږي مایکروسکوپ ته اړتیا لري، هغه بیا د هیستولوژي مربوط کیږي، لکه حجرات دي او سره انساج دي، نسجونه دي چې د هغوی مطالعه به د څه شي مربوط کیږي؟ د هیستولوژي مربوط کیږي. صحیح ده؟ مایکروسکوپیک چې دی هغه ساختمانونه چې په سترګو لیدل کیږي هغه په دې کې موږ مطالعه کوو. اوس موږ کولی شو چې اناټومي موږ په څو برخو باندې موږ په څو ډوله باندې مطالعه کوو؟ په دوه ډوله. اناټومي can be study. اناټومي موږ په دوه ډوله باندې په دوه شکل باندې مطالعه کوو. یو چې دی ریجنل اپروچ او بل سیستمیک. ریجنل یا ناحیوي او سیستمي. ریجنل شکل باندې موږ مطالعه کوو، په سیستمیک شکل باندې موږ مطالعه کوو. ریجنل څنګه؟ مثال په ډول باندې موږ راځو ټوراکس یا صدر سینه مطالعه کوو، یا مثال راځو ابډومین مطالعه کوو. صحیح ده؟ صرف موږ راځو ټوراکس صدر ته، سینې ته. موږ په سینه هغه ساختمانونه هغه جوړښتونه یا هغه عضوي چې په سینه کې موجود دي موږ هغه مطالعه کوو. یوازې په ریجنل کې یوازې یو ناحیه موږ مطالعه کوو، یا مثال هغه ساختمانونه چې په ابډومین کې دي، په خېټه کې دي، هغه موږ مطالعه کوو. مګر سیستمیک کې بیا موږ مکمل سیستم مطالعه کوو.
لکه د مثال په ډول ډایجسټیو سیستم مطالعه کوو په هغه کې څه شامل دي حتی د خولې نه شروع تر د معدې او غټو کولمو وړو کولمو بیا غټې کولمې دغه ټول بیا په یو ځای باندې په سیستمیک اناټومي کې مطالعه کوو. صحیح ده؟ د اناټومي په معنا باندې خو موږ پوه شو. اوس راځو موږ اناټومیکل پوزیشن باندې خبرې کوو. اناټومیکل پوزیشن باندې دا اناټومیکل پوزیشن چې کوم دا یو سټانډرډ پوزیشن دی د مطالعې لپاره. دا پوزیشن د مطالعې د اسانتیا لپاره د مطالعې د اسانتیا لپاره دا مشخص شوی. دا یو سټانډرډ پوزیشن دی. صحیح ده؟ اناټومیکل پوزیشن چې دی په دې شکل باندې دا یو سټانډرډ پوزیشن دی. په دې پوزیشن کې هغه کس چې موږ د مطالعې لاندې نیسو په کوم شکل باندې باید ولاړ وي؟ standing upright. دا باید مستقیم ولاړی، سیده نیغ ولاړی لکه په دې شکل باندې. داسې باید نه چې یو سر یې داسې نیولی مخ یې داسې نیولی، په مستقیم شکل باندې نیغ باید ولاړی. صحیح ده؟ دویم دا باید فیس فارورډ. دا باید مخامخ، د مخ باید مخامخ وي په دې شکل باندې. د مخ باید کوم طرف ته مخامخي. مخ چې کله مخامخي نو سترګې باید هم د په یو داسې ساحه کې په یو لرې ساحه کې په یو شي باندې فوکس په شکل باندې، یعنی سترګې باید د مخامخي لرې په یو شي باندې باید فوکس وکړي. داسې په مخامخ شکل باندې باید د سترګې. صحیح ده؟ دریم اصطلاح دا باید څه شي؟ arms to side. د مټې چې کومې دي دا باید د دواړو بغلونو ته داسې په ښکته شکل باندې مستقیم شکل باندې داسې دواړو بغلونو ته ښکته. مټې چې کومې دي دا باید مستقیم شکل باندې ښکته. داسې نه چې یو لاس یې دلته ایښی یو دلته یو داسې اړول، په دې شکل باندې نه. همداسې باید مخامخ د لاسونه باید ښکته ځوړندي په دواړو بغلونو کې. او د تلی چې کوم دي تلی دغه پامس چې دی پامس فارورډ، دغه تلی چې کوم دي دا باید د مخکې خواته کومه خواته مخکې خواته باید د تلی چې دی مخامخ په همدې شکل باندې دغه غټه ګوته چې کومه ده دا باید د نورو ګوتو سره په 90 درجې زاویه کې په دې شکل باندې د نورو ګوتو سره په 90 درجې فاصله کې باید دا پرته وي. دغه زاویه که موږ اندازه کړو دا 90 درجې زاویه. دغه نورې ګوتې چې کومې ده دا باید سیده مخامخ ښکته ځوړندي. بل فارلر پښې چې کومې دي دا باید یو د بل سره موازي. دا ګورئ تاسو دا پښې باید یو د بل سره موازي، داسې نه چې یو په خیال ته پرته یو په خیال ته پرته، نه، پښې باید مکمل موازي. صحیح ده؟ پلایس پوینټ فارورډ دغه پښې د پښو دغه ګوتې چې کومې دي دا باید مخامخي. د پښو دغه ګوتې چې کومې دي دا باید مخامخي. دغه غټه ګوته تاسو ته وګورئ، دغه غټه ګوته ته دا باید یو خوا یا بل خوا کږه نه وي. صحیح ده؟ دا باید سیده کوم طرف ته سیده باید دا مخامخي. دا د اناټومیکل پوزیشن چې شی ځانګړتیاوې وي. دا باید یو انسان چې کله موږ مطالعې لاندې نیسو نو په دې شکل باندې باید دا ودرېږي. د دې پوزیشن نه علاوه یو پوزیشن موږ بل لرو،
سپاین پوزیشن چې دی په دې وضعیت کې باید دغه شخص چې دی دا د یو میز په سر باندې په داسې شکل باندې پروت چې د سینه مخامخ پورته لوړی مخامخ سینه چې کومه ده دا باید لوړ طرف ته او شای باید د میز طرف ته په دې شکل باندې چې دی یو شخص په میز باندې سملی په دې سپاین پوزیشن کې د مثال په ډول دا چې دی دا میز دی صحیح ده په دې باندې باید دلته د شخص داسې ډول باندې پروت وي چې د دې سینه چې کومه ده ټوراکس چې کوم دی دا باید لوړ خواته دا سپاین پوزیشن دی د دې نه علاوه پلان پوزیشن هم موږ لرو په اناټومي کې چې په دې پوزیشن دا پوزیشن د سپاین پوزیشن برعکس دی یعنی دلته سینه مخامخ لوړ خواته و په سپاین پوزیشن کې اوس په پلان پوزیشن کې چې دی په دې کې باید سینه ښکته د میز خواته ټوراکس باید د میز خواته بلکې بک یا شا چې کومه دا باید لوړ خواته او یو پوزیشن چې دی لیټوټومي پوزیشن ده چې دغه پوزیشن زنانو ته د ولادت په وخت کې ورکول کیږي صحیح ده دا چې دا اناټومیکل پوزیشن سو یا په اناټومي کې چې د کوم پوزیشنونو موږ استفاده کوو هغه دا څلور پوزیشنونه دي اوس راځو په اناټومیکل پلانز باندې غږیږو په اناټومي کې موږ څو پلانونه لرو په هغه باندې غږیږو ټول دلته تشریح کوو یو خبره مو تاسو باید یاد وي چې دا پلانونه چې کوم دي د اناټومیکل پلانز چې کوم دي دا څه شي دي دا فرضي خطونه دي فرضي خطونه دي چې بدن په څو برخو باندې تقسیموي د اناټومیکل پلانز نه موږ راځو لومړی په ساجیټل پلان باندې خبرې کوو چې دې ته څه شی وایي میډین پلان هم متویل کیږي او میډ ساجیټل پلان هم متویل کیږي میډ ساجیټل پلان په بعضي کتابونو کې ساجیټل پلان بعضي کتابونو کې میډین پلان بعضي کې میډ ساجیټل پلان متویل کیږي صحیح ده میډ ساجیټل پلان متویل کیږي دا پلان چې دا وجود په دوه مساوي برخو باندې وشي په دې شکل باندې د وجود په منځ کې چې د مخامخ په دې منځ باندې چې کوم خط راغلی دی فرضي خط دی بلکې واقعي خط نشته دا دې ځکه خط موجود نشته دا یو فرضي خط دی په دې خط باندې دا خط چې دی وجود په څو برخو باندې تقسیمي په دوه برخو باندې لیفت او رائټ صحیح ده وجود په څو برخو تقسیمي په رائټ او لیفت باندې دا پلان په منځ باندې دغه خط چې دی د انسان د وجود په منځ باندې تیر شوی نو د دې نه موږ ته پته ولګي ساجیټل پلان چې دی وجود په څو برخو باندې شي په دوه مساوي برخو باندې شي یو ته چې دی رائټ وای او اینڈ لیفت صحیح شو ساجیټل پلان چې دی وجود په دوه برخو تقسیموي رائټ اینڈ لیفت صحیح شو دویم پلان چې دی موږ سره کرنل پلان دی چې دې ته موږ څه شی وایو فرنټل پلان چې دی هم دې ته ویل کېږي په بعضې کتابونو کې صحیح ده ساجیټل پلان دې ته کرنل پلان او یا فرنټل پلان بعضې کتابونو کې کرنل پلان باندې راغلی بعضې کتابونو کې فرنټل پلان باندې راغلی صحیح ده دا خط چې دی دا د وجود په یو طرف باندې تیر شوی په دې ځای باندې داسې تیر شوی په دې شکل باندې
کارنل پلان چې کوم دی دا موجود په دوه برخو باندې تقسیموي چې یو ته وایي انټیریور یا وینټرل او دویم ته څه شی وایي posterior یا څه شی dorsal. که پښتو کې انټیریور مخکنی برخه او posterior شاتنی برخه. صحیح شو؟ همدارنګه دریم پلان چې کوم دی ټرانسورس پلان دی. صحیح ده؟ چې دې ته په بعضې کتابونو کې اکزیل پلان هم ویل کېږي. اکزیل پلان دغه پلان چې دی دا موجود په دوو مساوي برخو باندې تقسیمي، خدای بیا په دې شکل باندې تقسیمي. صحیح شو؟ په دوو مساوي برخو باندې تقسیمي چې یو برخه پورتنۍ برخه ده یو برخه ښکتنۍ برخه ده. پورتنۍ برخه ته موږ سوپیریور ویو، ښکتنۍ برخه ته موږ انفیریور ویو. superior او inferior یا دې ته کرانیل هم ویل کېږي. او دې ته کاوډل. superior پورتنۍ برخه او انفیریور ښکتنۍ برخه. د دې پلانونو نه علاوه موږ یو پلان بل لرو چې هغې ته موږ وایو parasagittal پلان. parasagittal پلان دا که تاسو وګورئ ساجیټل پلان دلته په دې مستقیم په دې یو طرف باندې په دې مستقیم منځ باندې تیر شوی. صحیح ده؟ مګر parasagittal پلان چې دی دا به د دې پلان یو بغل ته یو طرف ته تیر شوی، لکه دلته تیر شوی یا به دلته تیر شوی، په همدې شکل باندې به دا تیر شوی. صحیح ده؟ دغه parasagittal پلان چې کوم دی دا په دې شکل باندې تیر شوی. او د دې نه علاوه بیا موږ یو پلان بل لرو هغې ته وایي ابلیک پلان. دغه پلان چې کوم دی دا نه په ساجیټل پلان کې شته، نه په کرونل پلان کې شته او نه په ټرانسورس پلان کې شته. دا پلان چې کوم دی دا په مایل شکل باندې دی. دا پلان په مایل شکل باندې دی. یعنی که تاسو په ابډومن کې موږ بعضې عضلات لرو چې هغه په ابلیک شکل باندې موقعیت لري، نو هغه بیا په کوم پلان کې موږ تقسیمو، په کوم پلان باندې بیا د هغې په مطالعه کې موږ تقسیمو، ابلیک پلان کې تقسیمو، په ابلیک پلان باندې تقسیمو. صحیح ده؟ یو بل شپږم چې کوم دی هغې ته موږ څه شی ویو؟ کارډینل پلان. په دې کې ټول هغه پلانونه شامل دي چې وجود په دوو برخو مساوي برخو باندې تقسیموي. وجود څه شی کوي؟ په دوه مساوي برخو باندې تقسیموي. یا ساجیټل پلان چې دی دې ته موږ ویلی شو چې دا یو کارډینل پلان دی، یا کرونل پلان چې دی دې ته موږ ویلی شو چې دا یو کارډینل پلان دی، او ټرانسورس پلان چې دی دې ته موږ یو کارډینل پلان ویلی شو. صحیح ده؟ اناټومیکل پلانونه چې کوم دی دا موږ تشریح کړل. اوس راځو اناټومیکل ټرمز ته. اناټومیکل ټرمز یا اناټومي اصطلاحات ته راځو. اناټومیکل ټرمز چې دی اناټومي اصطلاحات چې کوم دي په دې کې موږ راځو. لومړی اصطلاح چې دی superior
دویم انفیریر سپیریر انفیریر دریم چې دی انټیریر څلورم پوسټیریر. دغه اصطلاحات موږ مخکې تشریح کړل صحیح ده. اوس مې صرف دومره ورکړه چې ومې کړل چې ومې لیکل. سپیریر چې دی پورتنۍ برخې ته ویل کېږي لوړه خوا د سر طرف ته. انفیریر ښکتنۍ برخه ځمکې طرف ته. انټیریر مخکنۍ برخه او پوسټیریر شاتنۍ برخه صحیح ده. یو اصطلاح موږ بله لرو میډیل. او لیټرل. دلته موږ دغه ساجیټل پلان چې کوم دی دلته یو مابیني خط فرض کړئ دا یو مابیني خط دی صحیح ده. میډیل چې کوم دی کوم چې دی خط ته نږدې دا مابیني کوم خط چې دی ساجیټل پلان کوم خط چې دی دې ته چې نږدې هغې ته موږ څه شی وایو میډیل پلان وایو یا منځني خط ته نږدې. او هغه برخه چې د دې میډیل د دې خط نه لرې واقع هغې ته موږ څه شی وایو لیټرل وایو یعنې د میډیل برعکس. یا منځني د میډیل برعکس صحیح شو. یو اصطلاح بله ده چې پروکسیمل او بلې ډیسټل صحیح شو. پروکسیمل او ډیسټل. پروکسیمل چې کومه برخه ده پروکسیمل هغه برخه چې مبدا یا شروع د شروع برخه ته څه شی نږدې لکه مثال په ډول دغه چې دی دا فکر وکړئ دا د لاس دغه بند دی صحیح ده. د لاس بند دی دغه غټه ګوته چې کوم ده ټرمز چې کوم دی دا غټه ګوته دا پروکسیمل واقع ده نسبت څه شي ته دې ګوتې ته ځکه مبدا دلته چیرته ده مبدا دلته ده لاس دلته شروع شوی بند دلته دی. یا مثال دغه چې دی دغه ګوته ده صحیح ده دا ګوته د شروع ده د دې ګوتې شروع چیرته ده دې ځای کې ده. دغه لومړی بند چې دی دا پروکسیمل واقع دی نسبت دویم بند ته یا دا دویم بند پروکسیمل واقع دی نسبت دریم بند ته. او ډیسټل چې دی د دې مبدا څخه لرې یعنې د پروکسیمل برعکس. دغه وروستی بند چې کوم دی دغه دریم اخیرنی بند چې کوم دی دا ډیسټل واقع دی نسبت څه شي ته دویم بند او یا لومړي بند ته. نو پروکسیمل معنا د مبدا څخه نږدې او ډیسټل د مبدا څخه لرې. موږ دوه اصطلاحات نور لرو چې دې ته وایي سوپر فیشیل او بل ډیپ. سوپرفیشیل معنا سطحي او ډیپ معنا جوور. لکه مثال په ډول که زه ووایم چې زمونږ دغه د سینې پوستکی چې کوم دی دا سوپرفیشیل واقع دی د څه شي نه د پوښتیو نه. پوښتی چې دی هغه ډیپ واقع دی د پوستکي ده د سینې د پوستکي نه. یا که زه ووایم چې زړه هارټ زړه چې دی ډیپ واقع دی نسبت څه شي ته نسبت پوښتیو ته. یا پوښتی سوپرفیشیل واقع دی نسبت زړه ته یعنی سطحي او جوور. نو دا زمونږ د نن ورځې درس چې د اناټومۍ د معرفي په اړه باندې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم.